سلامونه ګرانو کتونکو، هیله ده چې تاسو به بیا هم راته روغ جوړ او د صحت په جامو به وئ. دوستانو، بیا هم د یو نوي ویډیو سره ستاسو درون حضور کې حاضر شو. په دې ویډیو کې تاسو ته طریقه ښیم چې څنګه کولی شئ بایننس صرافي کې په وړیا ډول له $0.5 نه نیولې تر $10 پورې په چانسي ډول ترلاسه کوئ، بالکل سره د ثبوته. نو راځئ ویډیو ما سره تر پایه وګورئ ملګرو. دوستانو، دغه پروسس ده بالکل وړیا ده. په بایننس کې خو د ترسره کولو لپاره لږ تر لږه باید بایننس اکاونټ کې یو $2 شاوخوا ولرئ. صحیح ده. کله چې دغه پیسې مو لرئ دلته پورته ګورئ دغه نښه ده. دا نښه باندې به کلیک کړئ. دا د ګوشکي چې ایښي دي د دې د څنګ کې نښه دغه ډول. په دې چې مو کلیک کړه دوستانو دا ډول یو صفحه راځي د بایننس پی. دلته دوستانو لومړی زه راځم تاسو ته ثبوت ښیم. دا ګورئ ملګرو، زما ثبوت کلیم کمپاین ریوارډ تقریبا په دې اکاونټ کې 0.55 USDC راکړه او په بل اکاونټ کې تقریبا 80 سنټه. نظر په چانس د $0.5 نه نیولې تر $10 وي تاسو ته راوځي. نو لومړی مې درته وغوښتل چې د ویډرا ثبوت در وښیم چې بیا ځینې دوستانو وایي دا دروغ دي. نو بالکل دغه لومړی د ویډرا ثبوت دوستانو ما ته خپله راغلی ده. تاسو کتلی شئ د ریوارډ څخه د کمپاین ریوارډ نه راغلی. نو دا کمپاین ریوارډ به تاسو هم اوس څنګه اخلئ. دې کار لپاره دا ګورئ ریچ پیکټ ګیو وی په دې باندې به کلیک کړئ دوستانو. تاسو چې په دې مو کلیک کړل د تاسو ته د ریټ پیکیج ګیوی وی برخه راوازیږي ملګرو. دا چې تاسو ته راوازه شوله دوستانو لاندې به تاسو راشئ. دلته ګورئ دوستانو دا یو ټاسک لري. ګورئ دلته په واضح ډول تاسو ته لیکلي چې ما کمپلیټ کړی. دلته تاسو ته لیکلي چې تاسو کولی شئ تر $10 پورې هم وین کوئ وی ګټئ، البته په چانسي ډول دي. نو د دې لپاره دوستانو دغه ټاسک چې موږ پوره کړو تاسو باید مینیمم خپل اکاونټ کې د $10 په اندازه یو فیوچر ټریډ وکوئ چې دغه کار تاسو په $1 یا $2 هم کولی شئ. دلته دوستانو تاسو ته د ټریډ آپشن درکوي. ما ته نه ده راکړی ځکه دا ګورئ ما کمپلیټ کړه، اجازه مې واخیسته. نو دلته به د ټریډ آپشن یې په هغه به کلیک کوئ او تاسو به څنګه شي دوستانو را به م ولي د بایننس فیوچر ټریډ برخې ته. صحیح ده ملګرو، مثال دا د فیوچر ټریډ برخې ته به تاسو راولي. په دې فیوچر ټریډ کې تاسو به دلته یو کوین انتخاب کوئ، فرق نه کوي بیټ کوین یا بل کوین. دلته دا ایکس ده دوستانو. دغه ایکس به تاسو که چیرته په $2 کار کوئ 11 کېدی. که غواړئ چې په $2 دا ټاسک تکمیل کړئ نو دغه ایکس به تاسو 11 کوئ، او که په $1 تاسو کوئ نو دا به 22 کې ووهئ، 22 تر 25 پورې ووهئ چې تر څو کمبود نشي او ستاسو کار وشي. نو په دغه ایکس به ورته تنظیم کوئ دوستانو. دا چې مو تنظیم کړه دلته یو مارکیټ آپشن ده. دا به همداسې په مارکیټ کې ستاسو لیمټ و دا په مارکیټ کوي. او دلته مثال تاسو چې په کوم کوین غواړئ ټریډ واسکئ دلته به ورته دا لیکه پوره کش کوئ او خپل فیوچر اکاونټ ته به که په $1 تکمیلوئ $1 ټرانسفر کوئ، که په $2 تک کوئ $2 ټرانسفر کوئ. دا لیکه به کش کوئ، فول به راواز کوئ. دلته به اوپن لانګ یا اوپن شارټ پوزیشن فرق نه کوي دوستانو، یو پوزیشن به راواز کوئ او بیرته به بند کوئ. دغه کار چې مو کو په همدې دقه ستاسو دا ټاسک څنګه کېږي ملګرو تکمیل کېږي. تقریبا یو دقیقه کې ستاسو دا ټاسک تکمیل کېږي. او کله چې ستاسو دا ټاسک تکمیل شو دوستانو تاسو ته د کلیم ریوارډ آپشن درکوي چې تاسو کولی شئ کلیم ریوارډ ووهئ او تاسو ته له $0.5 نیولې دوستانو تر $10 پورې دې کې امکان شته راوځي. نو دغه طریقه دوستانو ثبوت مې هم تاسو ته وښود، دا ټاسک مې هم وښود. بل پاتې شو دغه ټاسک دوستانو ځینو اکاونټو کې شتون نه لري بدبختانه. ما خپله په یو 2 اکاونټو کې شتون نه لري، په یو 2 کې لرم. نو ځینو اکاونټو ته دا ټاسک نشته ملګرو چې لا اوس مو خبر کړم. نو دغه طریقه چې کولی شئ بایننس کمپاین کې ګډون کوئ او د یو ټاسک په تکمیل کولو $0.5 نیولې تر $10 خپل چانس وازمایئ.